یوسف علیه السلام خو د زمانې پیغمبر و، خدای پاک ورله حسن او ښایست هم ډېر ورکړی و او کتابونه لیکي وایي چې د ټولې دنیا چې حسن هغه یو طرف ته دی، خو د دنیا د غونډې دنیا نیم حسن او ښایست خدای پاک یوسف علیه السلام له چې راورکړی. د حضور علیه السلام مبارک حسن او هر قسمه صفت خو بې مثله بې مثاله دی. هغه خو څوک په سوچ او فکر کې نشي راوستلی چې خدای پاک ورله کوم مقام او مرتبه ورکړې ده. خو د یوسف علیه السلام په هکله باندې کتابونه چې دا لیکي چې د غونډې دنیا نیم حسن خدای پاک جل شانه یوسف علیه السلام له چې راورکړی. نو چې دومره یو بهترینه هستي د زمانې پیغمبر یې او خدای پاک خو له دومره ښایست هم ورکړی او هغه په مصر په بازار کې چې دا خرڅېږي نو خامخا هغې پر قیمت هم ډېر ښکاري. نو ډېر خلک راغلي یو چا در سره سره زره وړي، یو چا در سره سپین زره وړي، هغه دینار او درهم یې ځان سره چې دا راوړي د دې لپاره چې موږ یوسف علیه السلام په دې باندې چې دا واخلو. وایي چې دا کوم کتاب راوړو په دې کې یو ګوډۍ زره رنګ راوړه او هغې سره په لاس کې یا تار ذکر راغلی دی یا د مالوچ ذکر راغلی دی چې معمولي شانتې مالوچ او تار هغه ورسره په لاس کې ورسره و او هغه په دې کتار کې چې دا وراړه. وایي چا ترې نه پوښتنه وکړه چې زمانه ته دلته څنګه راغلي یې؟ هغه زمانه ورته جواب کوي چې زه خو د یوسف علیه السلام د اخیستو لپاره راغلی یم. نو خلکو ورته وایي چې یوسف علیه السلام د اخیستو لپاره خو دراهم پکار دي، د یوسف علیه السلام د اخیستو لپاره خو دینارونه چې دا پکار دي. ستا خو نه دینار راوړی دی، نه د درهم راوړی دی، نه د پیسې راوړي دي، ستا خو لاس کې معمولي شانتې تار یا مالوچ راوړی دی، دې باندې به د یوسف علیه السلام ته څنګه واخلې؟ نو هغه زنانه ډېره زیاته هوښیاره وه. هغه زنانه ورته وایي چې ما ته پته ده چې زه د کور نه راتلمه، ما ته پته وه چې زه په دې مالوچ باندې او په دې تار باندې یوسف علیه السلام نشم اخیستلی. خو دومره خبره ده چې د قیامت په ورځ باندې اعلان وشي چې د یوسف علیه السلام خریداران چې دا راپاڅئ او خدای پاک اعلان وکړي چې د یوسف علیه السلام خریدارانو ته ما د خپل د طرف نه بخښنه کړې ده. وایي ما صرف د خریدارانو په شمار کې ځان راوستی دی که چېرې خدای پاک د یوسف علیه السلام خریدارانو ته بخښنه کوي چې خدای پاک د هغه خریدارانو کې خدای پاک ما هم راولي او خدای پاک ما ته هم د خپل د طرف نه مغفرت او بخښنه چې را رسېږي. نو حاضرینو که موږ او ستاسو دلته راجمع شوي وو د نبي علیه السلام شان او صفت چې دا بیانوو، نو موږ او ستاسو د نبي علیه السلام شان او صفت چې دا نشو بیانولی، ځکه هغه حضور علیه السلام یو حدیث مبارک دی حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیه السلام چې دا فرمایي چې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ زما د حقیقت نه زما رب نه بغیر زما په حقیقت باندې او زما په شان باندې هیڅوک هم چې را خبر نه دي. د نبی علیه السلام په شان باندې او په مقام باندې هغه ذات خبر دی چې هغې ته رب العالمین ویلی کېږي. نو خدای پاک جل شانه یو لوی مقام او عظمت چې دا ورکړی دی او دا یاد لرئ لکه څنګه نبی علیه السلام مبارک ذات مبارک بې مثله بې مثاله دی، داسې یو د خدای پاک صفات هم بې مثله بې مثاله ورکړي دي، معجزات یې مله بې مثله بې مثاله ورکړي دي او کمال او شان به د خدای پاک بې مثله بې مثاله ورکړی دی. نو په هغه صفات کې زه صرف په یو صفت باندې یو څو خبرې کوم چې هغې ته ویل کېږي چې نبي علیه السلام خدای پاک یو محتاج نبي دنیا ته چې رالېږلی دی. رب جل شانه نبي علیه السلام ته اختیار ورکړی دی په احکاماتو کې چې نبي علیه السلام په زبان مبارک باندې چې کوم لفظ راشي نبي علیه السلام مبارک کوم یو فیصله وکړي بس هغه وینا چې دی هغه حتمي خبره ده. د نبي علیه السلام فیصله چې دی دا حتمي فیصله ده. نبي علیه السلام د فیصلې د پاسه بله فیصله چې دا نشي کېدلی.